مسلمان په شهادت باندې خوشحال یې او د یو نشنلیسټ چې هغه د اسلام او د جهادي جذبو نه خلک محروموي د هغه په مرګ باندې ژاړي او غایبانه جنازې ورباندې کوي. نن ولې همدغه امت خاموش پروت دی؟ آیا دغه امت د دې اسماعیل په مرګ باندې خوشحاله دي؟ که د دې په مرګ باندې خوشحاله وي آیا دا د منافقانو یو مشهور خصلت نه دی چې ما اوس تاسو ته آیتونه یاد کړل؟ پرون د نشنلیزم د لارې یو لاروای په یو شخصي شخړه کې مړو غایبانه جنازې خلکو ورباندې کولې. هغه چې زما مسلمانه پښتونولي له ما سره نه تاییدوي. زار د شمله بریتو څه ګېډي ګېډي ولاړ دي. زار د شمله بریتو څه ګېډي ګېډي ولاړ دي. د کور په دروازه کې د پردي سړي ولاړ دي. زار د شمله بریتو څه ګېډي ګېډي ولاړ دي. د کور په دروازه کې د پردي سړي ولاړ دي. او نن ورځ به د اختر زموږ د کلي هدیره کې د هر مزار و سر ته یتیمان بچي ولاړ دي. نن ورځ به د اختر زموږ د کلي هدیره کې د هر مزار و سر ته یتیمان بچي ولاړ دي. او دا هغه د خیرات ډک پښتانه دي دغه نن چې دا هغه د غیرت ډک پښتانه دي دغه نن چې خیرات ته په قطار کې ډېر په ورین تندي ولاړ دي. دا هغه د غیرت ډک پښتانه دي دغه نن چې خیرات ته په قطار کې ډېر په ورین تندي ولاړ دي. او زما د وطن سره او سپین لاهور پینډۍ ته لاړل. زما د وطن سره او سپین لاهور پینډۍ ته لاړل. په دشتو کې یې صرف دقیقه رازغې ولاړ. زما د وطن سره او سپین لاهور پینډۍ ته لاړل. په دشتو کې یې صرف دقیقه رازغې ولاړ دي. او دا حال دی د وطن د مشرانو ګیلمنه. دا حال دی د وطن د مشرانو ګیلمنه چې عام د کیمپ سپایي ته په جناب اوجي ولاړ دي. دا حال دی د وطن د مشرانو ګیلمنه.